رسول الله بي وای رنډي ولا رنډي خانه چلوله العیاذ بالله. استغفر الله. د رسول الله بی دا کتاب د ورسیه په نامه مسلمانه. مشکل دلته څه شي ده؟ مسلمانانو ته وایم، د مؤمنانو ته وایم، زه د خپل پیغمبر د صحابه او د دفاع حق نه لرم، لیکن دی پر حق لري چې د ما د صحابه او توهین او سپکاوی کوي. زه د رسول الله د بیبیانو د دفاع حق نه لرم. انسانانو په کومه دنیا کې یاسته، خو کله وخت کې چې کومه خبره درته کوم، کوم کتاب درته ښکاره کړم، ویې ګوره. تاسې مسلمانانو د ما دا کمره غټه کړي، بابا عبدالرحمن صاحب دا کمره غټه کړي، دا د چا عزت ده؟ عائشه د چا عزت رضی الله عنها؟ رسول الله مبارک. د رسول الله عزت، د جانان عزت، د رسول الله عزت، د رسول الله بیبی، د اغه عظیم انسان بیبی چې الله جل وعلا په انبیاو کې لدنه لوی عظیم انسان بل نه ده پیدا کړی. الله ته دومره محبوب انسان د اغه انسان بیبی ته یې څه شی ویلی ده؟ فاحشه و زانیه یې ویلی ده، العیاذ بالله. دا چا لیکلی ده؟ په همدغه السيد آية الله العلامة المحقق الشيخ محمد جميل حمود العاملي. خيانة عائشة لعائشة رضي الله عنها فحاشي وخيانته ودوكاء العياذ بالله. بي بامدغ كتاب كي بصراحات سر ورتويلي دي سي عائشة رضي الله عنها ويد النبي عليه السلام بزوان دو زندگي كي ويد النبي عليه السلام بزوان كيم زناك ولا دي النبي عليه السلام لمرد نورسي وي زناك ولا العياذ بالله. الله أكبر. دامي ولدا كتاب درتو خودل تاسمات دي أهل السنة یو خبره د اهل بیت په شان کې د ګستاخی راوخیسته، د ټول دنیا روافضو شی وته چیلنج ده. لیکن د ما د رحمت للعالمین بیبي ته وګوره، نن سې د دغه رحمت للعالمین د بیبي دفاع موږ کوو. خلق راته وایي پیتنه کوي، پیتنه دی وایي جوړه کړې ده. بالکل همداسې ده. څوک چې له موږ سره د رسول الله د خپل بیبي د عزت د ناموس دفاع کوي، هغوی ته مو وایي څه شی ده؟ دا کتاب مسلمانانو دا حواله زه درته ښیم، دا مې بار درته ښودل، خو یو ځل بیا د په نامه مسلمانان چې دي دې ته به یو ځل بیا وښیم. دا ګورې کتاب د زه د دې کتاب 90 صفحې ته ځم. څومې صفحې ته؟ 90 صفحې ته ځم. 90 صفحې ته زه لاړ شم په بخښنې سره. دا ده راورسېدو. مسلمانانو ښه راته غوږ سي. أن مسألة عفة بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بتلك الدرجة التي يتوهمها المسلمون اليوم، بل العكس هو الصحيح، حيث إن عائشة البطلة الكبيرة في ترويج السيناريو دعارة وصدور الفاحشة. لتاسو دي بخداي قسمي لتاسو مين دوتا لتاسو خزو تكتسوك فاحشي واي أو دي رنريخاني چلون كي واي دي تاسو ببيات صحة لسي دي تا مورت تسوك واي خور ولور دي تسوك واي سي بلانايا خزا دي رنريخانة چلوي دي رسول الله بي واي رنري ولا رنريخانة چلو ولا العياذ بالله. استغفر الله. دی رسول الله بیبی دا کتاب دا ورسیه په نامه مسلمانه. په ګوګل کې ولیکه ورته خیانة عائشه، دا کتاب ورته ولیکه دی آیت الله په مخکې مې نوم درته وښودل، خیانة عائشه چې د کله ورته ولیکل دا کتاب به درته راواوړي. ویې ګوره په تفصیل سره یې وګوره. وای خپله یم فحاشي کوله او رنډۍ خانه یې وای چلوله. الله قرآن کې څه ورته وایي؟ په دې قرآن کې اولئک مبرؤون مما یقولون. الله وایي عائشه ام المؤمنین پاکه ده دغه کفار و منافقین چې د دې په اړه باندې وایي.
قرآن منی او کدا خلق منی. قرآن ته رښتونی کتاب وایه که دې خلقو ته رښتونی خلق وایه. ای دا مازې خبره نه ده، دا آیت الله ده، د الله لویه نښه په ځمکې هغه مولا محقق مولا یې ده، او دا کتابونه په همدغه ایران کې چاپ سوي دي. دا تاسې اوس ورباندې زاړې، دا تاسې اوس دعا ورته کوې، دا تاسې اوس فریادونه ورته کوې، دا تاسې اوس د خواخوږي چیغې و بغارې ورسره وهې. د ما رب کله کله وخت کې له یو دښمن نه په استفادې کولو سره بل دښمن ورباندې وهي. الله نن د ما د رسول الله د عزت انتقام له دې خلقو نه اخلي، رب د نورم انتقام جنې واخلي. د ما رب نن له دې خلقو نه د پیغمبر د صحابه و انتقام اخلي، او ته منافقه بوزدیله شرمیدلې ذلیله په نامه مسلمانه وایي دغه ګوریا د ما له دې خلقو نه خوا نه ده بده، د ما خوا له دغه خلقو نه بده ده چې دا دلته ما ته راسي وایي قاري صاحب د صحابه و دفاع مه کوه، پرېږده دا خلق. داسې په سلګونو کتابونو بېزنور درته وښیه، په سلګونو یو کتاب نه، دوه کتابه نه، درې کتابه نه،